تازه خبر پکتیا کې افغان طالبانو 3 پاکستانی پوځیان وژلي. دا چې ولې نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي لیکلي د پکتیا ډنډ پټان مقبلو سیمه کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د تازه پیښې په اړه وضاحت. د اصولو له مخې باید ډیورنډ کرښې ته نږدې پوستې او نظامي تاسیسات جوړ نشي، خو تېره ورځ پاکستاني ځواکونو هڅه کړې چې کرښې ته ډیره نږدې پوسته جوړه کړي. په دې مهال د اسلامي امارت لخوا ځینې کسان ورنږدې شوي ترڅو له پاکستاني لوري سره د دې موضوع په اړه خبرې وکړي، خو متاسفانه د پاکستاني ځواکونو لخوا ورباندې ډزې شوي دي او په نتیجه کې تلفات رامنځته شوي دي. وروسته متقابلې ډزې هم شوي دي. هغې غاړې ته هم تلفات اوښتي وي چې پکې 3 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. په عموم کې دغه موضوع تر څېړنې لاندې ده او مشران په جریان کې شوي دي ترڅو په داسې نږدې سیمو کې له تاسیساتو جوړولو او په راتلونکي کې له داسې پیښو رامنځته کېدلو څخه مخنیوی وشي. بلخوا د پاکستان پوځ بیا د افغان طالبانو د نوم اخیستلو پرته ویلي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر پوځیانو ډزې شوي چې 3 پوځیان پکې وژل شوي دي. پوځ ویلي چې طالبان باید اجازه ورنکړي چې وسلوال دی د دوی له خاورې پر پاکستان برید وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.